دا یو ورو سوال کړی دی چې آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هرې جمعې په ورځ نوکونه واړه کول؟ الجواب، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د نوکونو د پرې کولو دپاره د جمعې ورځ خاص د دې تحدید نه دی ثابت، نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا شته دې کې، نه هغه داسې کړي دي پخپله. او امام ابن رجب رحمه الله وی په فتح الباری کې، پته نشي دا به ستاسو ذهن ته څه مسله راځي که امام ابن رجب وی په فتح الباری کې. بارک الله فیک. فتح الباری د بخاري شرح ده په دې نوم باندې دوه کتابونه دي، یو د امام ابن رجب دی، دویم د امام ابن حجر دی. امام ابن حجر رحمه الله دغه خو مشهور دی، هغه پوره کړی. امام ابن رجب رحمه الله هغه سجی پورې رسېدلی دی او بیا پوره کړی نه مړ شوی دی. او علما وایي که چېرته ده دا شرحه پوره کړی وی، بس علماو دا لیکلي امام ابن رجب پوره کړی وی، نو دا د ابن حجر د شرح نه قیمتي شرحه ده. او موږ سره شتي مکتبه کې یو سجی پوره ده، بیا مخکې نشته. او دغه د علماو ژوندي چې قبر ته لاړ شي او هغه اعمال پې ګواهي چې د اخره پورې د دین خدمت کوو. نو امام ابن رجب وی په فتح الباری کې دا فایده ګورئ چې دې د رسول الله راځي که نه روزانه به داسې فواید اورئ که تاسو په لکو ریالونه ولګوئ که نه دا تاسو نشي میلاویدی. نو فتح الباری څو دي؟ دوه. د چا چا؟ یو حافظ ابن حجر، یو حافظ ابن رجب رحمهم الله. او د ابن رجب دا فتح الباری دا پوره نه دی، او د ابن حجر هغه پوره دی. ابن رجب دا وی په دې مسله کې یو حدیث د عبدالله ابن عباس نه، د عایشې نه او انس رضی الله عنهم د دوی نه نقل شوي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جمعې په ورځ نوکونه واړه کول، خو د یو سند هم صحیح نه دی، سندن یو هم نه دی صحیح. نو یو خو دا خبره ثابته شوه چې د پیغمبر نه ندی ثابت، نه قولا نه فعلا. دویمه مسله د بعضو صحابه کرامو نه او تابعینو نه ثابت دي چې هغوی به د جمعې ورځ خاص کولی دی دپاره، لکه عبدالله بن عمر باره کې راځي، امام بیهقي دا روایت راوړی دی چې عبدالله بن عمر به برید او نوکونه دا د جمعې په ورځ واړه کوي. دغه شان د ابراهیم النخعي، محمد بن ابراهیم التیمی رحمهم الله او بعض نور سلفونه نقل دي چې هغوی به د جمعې په ورځ نوکونه واړه کول. بلکې یو روایت داسې دی امام ابن رجب راوړی دی په فتح الباري کې، هغه روایت کې داسې دی چې صحابه کرامو به دا خبره کوله چې څوک د جمعې په ورځ غسل وکړي او مسواک ووهي ښه او نوکونه واړه کړي، نو د ده دپاره اجر لازم شو، اجر په ده باندې واجب شو، الله به دله اجر لازم ورکړي. نو د پیغمبر نه نه دي ثابت او د سلفو نه ثابت دي. اوس بله مسله په صحیح مسلم کې حدیث ته د انس بن مالک مشهور حدیث ته تاسو ته معلومي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بریتو دپاره او د نوکونو دپاره او د ترخونو ویښته او د نامه نه لاندې ویښته دې دپاره آخري حد څه ایښودی؟ 40 ورځې حد دی. مطلب دغه حدیث دا نه دی چې 40 ورځې بعد به یې واړه کې، مطلب څه دی؟ د دې نه وینا دی. نو څه ترتیب به کوي؟ بعضو علماو دا ویلي دي کې ضابط دا دی، والضابط فی ذلک الاحتیاج. څه ضابط دی؟ زه به څه کوم شیخ صاحب، زه به څه کوم مولوي صاحب؟ خپل ضرورت ته ګوره. د ټولو خلکو برید یا د نامه نه لاندې ویښته یا د ترخونو ویښته دا یو شان خو نه غټېږي، نه نوکونه یو شان غټېږي. نو د هر سړي خپل ترتیب دی، خپل ترتیب ته ګوره او صفایي خیال ساته، خو چې د 40 نه وانهړې. نو ولې د سلفو د جمعې د ورځ خاص کړې ده؟ بعضو امام ابن حجر رحمه الله هغه دا خبره ذکر کړې ده، وی لازم نه ده، دا خو ما ووایي چې ضابط دی کې څه دی، کوي به څه ضرورت ته دې ګورو.
که د جمعې ورځ راغله که د هفتې راغله که د بوت راغله که 2 ورځې که 3 استا خپل ته راغله. خو امام ابن حجر وایي که چېرته څوک د جمعې د ورځې انتظار کوي نو ډېره ښه ده. ولې ډېره ښه ده؟ دقه جواب دی. حدیثونو کې تیزی راغلی ده د جمعې په ورځ د صفایي، نو که څوک دغه ورځ ته انتظار کوي او په دغه ورځ نوکونه واړه کوي او برېت واړه کوي نو دې کې څه حرج نشتی. ها خو حاصل دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت. که څوک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نو د هغه نه دی ثابت. والله اعلم.